سلام 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 بیا هم خراغلت یو نوی ویډیو ته په دې هیله چې ټول جوړ راغوي نو لکه مخکې چې په هغه باندې په دغه ټیک ټاکرانو باندې ما ویډیو جوړولې ګډ شي کنزل نه چټیاټ نه چې زه چټیاټ وایم یا کنزل یې وکړم په ټیک ټاکرانو پسې نه یوازې دوی هدف چې شته په سوشل میډیا کې او دوی چې شي کول غواړي په سوشل میډیا کې څه رقم فعالیت لري فني فعالیتونه لري پالیټکس لري ټولنیز فعالیتونه لري اقتصادي لري د دوی هدف بالاخره د ټیک ټاک چې راغلی دي څه شی دی هدف څه شی دی نو انا ما څو نور ویډیوګانې جوړې کړې دي نور په مورد خو بیرته زه ریویو کوم ځکه چې هغه پروسه ما درولې وه بیرته دویم ځل لپاره بیا شروع کوم چې ګورم چې دا خلک څه شی کول غواړي نو او د ټیک ټاکرانو تاسو معرفي کوم او د دوی په اصلیت تاسو پوه شئ چې د دوی اصلیت څه شی دی ځینې دي چې ډېر بد استعمالوي ځینې دي چې ډېر ښه استعمالوي ځینې دي چې واقعا ضرورت ورته لري ځینې دي چې د نورو خلکو قرباني کېږي په سوشل میډیا کې سوشل میډیا یوه بېله نړۍ دی چې په دې بېله نړۍ کې رنګارنګ اشخاص فعالیت لري دلته ځینې نور افغانان چې راشي په دې ځای کې د نورو افغانانو له طریقه خرابېږي ځپل کېږي شخصیت وژنه کېږي په دې ځای کې خلک بدنامه کېږي نو دغه مسایل د افغانستان د سوشل میډیا مسایل چې دي یا فعالیتونه چې دي لږ زره داسې ویلی شو چې 90% نه 80% منفي روان دي 80% منفي روان دي 60% مثبت روان دي نو موږ راځو نن د زاهد فني او یا هم زاهد هغه پر ویډیو کې وایي زه د سولې ارمانجن یم که نه نو راځئ چې ته وګورو چې دغه د سولې ارمانجن څه شی کوي څه شی نه کوي هدف یې څه شی دی څه شی کول غواړي بالاخره راځئ چې وګورو چې محترم څه کول غواړي ها لا اله الا الله محمد رسول الله نشته لایق د عبادت بغیر د الله تعالی نه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه استاد او رسول دی نور مسلمانانو ته ورسوي ملګرو د ثواب لپاره دا خبرې خدا خدای خدای زما په نظر خدای بد نه دی چې بد وي ډېر ولې دا ویډیو که چیرې ټیک ټاک 60 کاله مخکې وای یا 25 کاله مخکې وای دا ویډیو 25 کاله مخکې اوس لپاره دا ویډیو ډېر زیات تاثیرات نه لري ولې په افغانستان کې لري په افغانستان کې په دې خاطر لري چې افغانان اوس هم همدغو د خبرو د همدغو آیتونو د خبرو د یو شي د بل شي د تاثیر لاندې لوړ شوي دي زه اوس په ما باندې بیا تورونه ونه لري ته کافر شوی په دې خبرو سړی نه کافر کېږي دا هغه موضوع ده چې دا کوم معنا نه لري په دې دا خبرې چې دا کوي کوم معنا نه لري مطلب اصلا ولې دا چې کېدای شي د هغه د ویو لپاره یا د لایک لپاره استعمال کړي وي زه پوره احترام ورته لرم د خپل ټریک د لایک اخیستل لپاره ګوډ جاب دویم ته راځو بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان او پرا رحم لرونکی دی التحیات درته د معنا سره وایم ثواب لپاره نور مسلمانان ته ورسوي مننه التحیات لله والصلوات ټول د ژبې عبادتونه خاص د الله دپاره دي والصلوات ټول منځونه عبادتونه چې دي هم خاص د الله دپاره دي والطیبات یعنې ټول صدقې او خیراتونه چې دي خاص د الله دپاره دي السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته سلام دی وي په تا باندې ای نبی ورحمت الله او رحمت د الله دی وي او وبرکاته او برکتونه دي هم وي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین سلامتی دی وي په موږ باندې او د الله پاک په نیکانو بندگانو دي هم وي اشهد الله اله الا الله زه شهیدي ورکوم چې الله تعالی یک تنها دی و اشهد ان محمدا عبده ورسوله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دی د الله پاک بنده او رسول دی نور ته ورسوي د ثواب لپاره یو ډیویټ ورسره وکړي لب یو بیګ لاب په دواړو سر کې زه به ورسوم دغه د ما ورسوم تاسو واورئ که چیرې مثلا که چیرې په دغه مسایلو باندې د افغانستان هغه د پرمختګ دروازې خلاصېږي صحیح دی لومړی به زه شروع کړم تمام ورځ به دا وغږېږم ولې دا یې حل لاره نه دی دا یې حل لاره نه دی ځکه چې تاسو باید د نړۍ سره یو ځای داسې سم روان شئ نړۍ سره یو ځای چې څه شی کوي نړۍ او تاسو څه کوئ صحیح نو په دې خاطر سره ډېر زیات نه نستې ښه نه وې الو ولك الو الو دا صحیح دی ځکه چې په دې سره د یو څو انسانانو زړه خوشحالېږي ورته خاندي دا صحیح دی دغه کار صحیح دی دغه کار فوق‌العاده صحیح دی خو بل څه شي हमें शौक नहीं अपना नाम मशहूर करने का
जो हमें जानते हैं वो मानते हैं। تاسو وګورئ چې دغه فني د اوس مهال لکه ګوره صحیح نه مثلا اسلام په اړه تاسو باید معلومات ورکړئ. هغه معلومات تاسو باید ورکړئ چې د هغې نه څوک ګټه واخلي د اسلام په اړه. هغه معلومات نه چې څوک ګټه ترېنه شخصا یوازې د ویډیو په یوه ویډیو یې تمامه کړئ نو چې هماغه ویډیو سړی وګوري بس خلاص نوره کومه ګټه ترلاسه رانه وړي. ولې دغسې ویډیوګانې چې تاسو کوئ دقل یې چاته خوشحالي ورکوئ. وای سپینې سپوږمۍ تا ته سلام دی نو زما جانان به تا ته ډېر کتلې وینه مخ دې پټې شونډې دې پولې نو پټې کې ګرځم پولې رو رو ښکلومه. دا شعر چې و دلته داسې د جنسیتي توقع یا تقاضا شعر دی دغه مثلا په پټې کې ګرځم شونډې هغه پټې کې ګرځم نه پوهېږم پولې ورو ورو ښکلومه خو دا پولې دي دا شونډې دي. کله چې دا پټې کې ته وګرځې که نه دغه خلاص به وایي په پټې باندې او شونډو باندې مچو اخلې. کله چې ته د شونډو مچو اخلې هغه د انسان د جنسیتي هغه چې دی هغه رګونه چې دي ورو ورو راپورته کېږي. کله چې راپورته شو نو کار خرابېږي. بخښنه غواړم خو دا یو واقعیت دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه غواړم الله ته د شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. عزتمندو افغانانو نورو مسلمانانو ته یې ورسوئ تر څو د معنا نه د اعوذ بالله بسم الله خلک خبر شي. الله مل شي. السلام علیکم. 50 نفر ته ورسوئ که چېرې ورنرسه د شپې یو ترسناکه خوب ویني سبا ته مړ کېږي او ته خپله لکه شیطان واته ته خپله لکه شیطان داسې دی دا نو څوک څه وکړي. سلامونه دې ورسېږي دوستانو. دغه خبرې مې د زړه په غوږونه واورئ. د احمدشاه ابدالي بابا نه نولې د میرویس نیکه سلطان محمود غزنوي غازي امان او همدغسې سردار داود ډاکټر نجیب همدغسې چې راتلونکي نور کرزی و غني و ملا عمر یعنی د دې ټولو باچایانې تېرې شوي د چا په وختونو کې مکتبونه بند شوي د چا په وختونو کې مثال تاسو خپله فیصله وکړئ ځان سره دلته سوچ وکړئ چې ولې مکتبونه بند شوي. اول زه یم زما اولادونه تعلیم ونه کړي نو زه به څنګه وکړم. سبا به یو ګولۍ خوري هغه به نه پوهېږي چې دا مې غلطه ګولۍ خوړلي په زوره به یې وژلی. نو زما یو ځل بیا په دغه حکومت باندې درخواست او غوښتنه ده چې تاسو زموږ اولادونه مه پرېږدئ چې بې تعلیمه شي چې بل چاته یې تاج محتاج شو خپل هغه لاړ شو بل ډاکټر شفخانو ته یې ویسو. که چېرته موږ دا ښه پیام ښه پیام په دې خاطر ښه پیام و چې د مکتب لپاره یې غږ پورته کړو. دغه د نجونو د مکتب لپاره هدف د نجونو د مکتب و. نو داسې صحیح دی دا ښه دی خو ولې دا خبرې څوک نه اوري. دا نوی حکومت نه اوري تر څو چې لږ تېز ورسره لاړ نه شي تر څو چې دوی توهین ونه کوي تر څو دوی مشرانو توهین ونه کوي. اصلا دوی د ستاسو خبرو نه اوري. همدغه ځای ته رسېدلي چې تر څو دوی دغه یو عادي مامور نه یې ونیسي تر هغه دوی هغه حیرت الله پورې خلک باید هغه وکړي مثلا د دوی توهین وکړي داسې تحقیر یې کړي توهین یې کړي څه رقم ته ویډیوګانې جوړې کړي تر څو دوی رشخند جوړ کړي د حکومت څخه یو رشخند جوړ کړي هغې نه وروسته کېدای شي یو نتیجه ورکړي بغیر د هغې نه په پالیټکس دا مشکل حل کېږي نه په یو شي نه په بل شي. زه چې کوم فکر کوم آخري ویډیو ګورو. الو ولك الو مالا آفرین په خدای چې ډېر زبردست ځینې ما درته ویل که نه چې ښه پوینټونه هم ټیک ټاکران لري مثبت پوینټونه هم لري منفي پوینټونه هم لري بیا د زاید مثبت پوینټونه یې ډېر دي واقعا یعنې بدون د اوس راځو لږ هغه نتیجه ګیري کوو چې په نتیجې کې څه رقم شخصیت دی. زاهد دا چې دی واقعا چې بې غرضه شخصیت دی چا سره غرض نه لري چا سره مشکل نه لري چاته مشکل نه جوړوي. یا زه خپل ټیک ټاک استعمالوي خپل ټیک ټاک مخته وړي په ځینې مسایلو کې چې خبرې کوي نو هغه د خپل ټیک ټاک د خپل مفکوره د خپل ذهن ولې باید ونه کړي دا نور چې کېدی باید ولې ونه کړي. نو نوره په مجموع کې ښه انسان دی زبردست انسان دی. ښه ورځ ښه شېبې ولرئ. که چېرې خوند یې درکړه لایک یې کړئ که چېرې خوند در نه کړی هېڅ مشکل نشته که چېرې خوند درکړه سبسکرایب یې کړئ که چېرې خوند در نه کړی هېڅ مشکل نشته. تاسو د دوو هغه نه جار شئ.